السلام علیکم ورحمت الله. هیله د ټول برکو او صحتمن وئ. دوستانو څو ورځې مخکې تللي وو، چکر مو وواهه. تاسو راسره د منظره وګورئ او زه غواړم په یو موضوع باندې درسره خبرې وکړم. دوستانو، له افغانستان څخه بهر به مو یو شمېر داسې کسان لیدلي وي چې هغوی له پردیو نجونو سره رابطه لري او بای فرینډ او ګرل فرینډ او دا شیان ورته وایي، نو دوی په دې باندې افتخار کوي. ډېر کم تعداد داسې کسان شته چې په داسې کړنو باندې افتخار کوي. راځم په دې اړه باندې دوه خبرې کوم. لومړی دا چې دغو اشخاصو ته څوک دا کارونه کوي، دوهم هغو اشخاصو ته چې له دوی سره ملګرتیا کوي. لومړی خو دا هر هغه څوک چې ځان ته مسلمان ووایي او بیا افغان ووایي، هېڅ کله داسې کار نه ترسره کوي، د الله تعالی له اوامرو نه سرغړونه نه کوي. او کوم کسان چې دا کارونه ترسره کوي، دا ډېر بې ضمیره، بې عزته او بې حیا انسانان دي. دوی کې هېڅ ضمیر، هېڅ حیا، هېڅ ابرو عزت نه لري. دوی دومره لوېدلي انسانان دي چې د هغه الله تعالی چې په زرهاو نعمتونه یې ورکړي دي، د هغه له اوامرو سرغړونه کوي او داسې کارونه ترسره کوي. بیا یې وایم، یو څوک چې ځان ته مسلمان ووایي او بیا افغان ووایي، هېڅ کله داسې کارونه نه ترسره کوي. داسې اشخاص په ټولنه کې منفور خلک دي، داسې خلک دي چې د هېچ چا په درد باندې نه خوري. راځم دویم ډول ته، چې هغه کسان چې له داسې اشخاصو سره رابطه لري یا ملګرتیا ورسره لري. دوستانو، که تاسو فکر وکړئ، هغه اشخاص چې له پردیو نجونو سره رابطه لري او په هغه باندې افتخار کوي، لکه مخکې مې چې ویلي چې دا ډېر بې حیا او بې ضمیره خلک دي، نو بناء له داسې اشخاصو سره ملګرتیا او په یوه لاره باندې مه ځئ، ځکه هغه د هغه الله تعالی چې په زرهاو نعمتونه یې ورکړي دي، د هغه له اوامرو سرغړونه کوي. نو ته بیا څوک یې؟ دا شخص سبا کولی شي ستا ابرو عزت ته هم په بده وګوري، ستا ناموس ته هم په بده وګوري، ځکه دا بې حیا، بې عزته او بې ضمیره انسانان دي. له داسې اشخاصو سره رابطه قطع کړئ، تر څو مو ابرو عزت خوندي وي، ځکه دا دومره لوېدلي او بې ضمیره انسانان دي چې ستا بې عزتي، ستا بې ناموسي ورته ډېر یو اسان کار ده. مینه او مننه.